السلام عليكم دوستانو. نن درته یو بل ډېر زبردست اپلیکیشن ښیم. څوک چې سټوډنټ وي د هغې دپاره دا اپلیکیشن ډېر ښه دی. څوک انګلش یادوي چې وایي چې د انګلش SMS یې چا سره وکړم، ډېر زبردست اپلیکیشن دی. را به شئ پلی سټور له خپل انګلش سره ټیټ کولی شئ. نو چې پلی سټور له رالی سرچ کې به ولیکئ ايډۍ انګلش. د اول سر کې چې کوم راواخلو ايډۍ انګلش سپیکینګ بورډ، دا به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی. ډېر زبردست اپلیکیشن دی سټوډنټانو دپاره. دا چې کله کلیک کړئ لږ صبر به ورته وکړئ، لږ ټیم اخلي. زما نیټ لږ شان رو دی. دا دې کلاو شو. داسې به نیکسټ کړئ. نو 7 ورځو له دا فری ورکړئ. سټارټ ايډۍ پرایم دې کې بعضې پیسو باندې ورکړئ. ته کوم سبقونه په پیسو دا اوس فری دی. دا اوس په میاشت لپاره په 250 روپۍ فری کېږي. دا چې کله کلیک کړئ دا وګوره داسې به کولو. مثال زه هاي لیکم، دا وګوره جواب یې راکړو. اټومیټیک به تاسو له جوابونه درکوي او انګلش ګپ شپ په سر لګئ. لکه دا ستاسو یو ټیچر غوندې دی. لکه why not speak no problem I will teach you. دا وګوره دا ستاسو یو ټیچر غوندې د SMS ویکابلري پکې ده. ویکابلري چې کلیک کړئ دلته ته صحیح نشان ټیک مارک دا هر څه درته راړی. ګریمر هم درته ښیي، انګلش ګریمر. ډېر زبردست اپلیکیشن دی. او دا بیا تاسو انلاک پریم دا چې کلیک کړئ نو دې کې پیسې د نوالي اکاونټ به خپل کلیک کړئ. بیا دا تاسو ته نور سبقونه هم راړی. ورډز الفاظ درته ښیي پکې.